الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. مؤمنانو او د مسلمانانو مسؤولینو او ذمہدارو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله. ما خوږو ورونو، اسلامی نظام به هغه وخت موږ بریالی کولای سو، د بریالیتوب ساحل ته به رسولای سو چې موږ خپله نیمګړتیاوې او خپل کمی او کاستی محسوس کو او وپېژنو. موږ باید ځانونه پوره او کامل ونه بولو. که زموږ علما دي، که شیوخ دي، که تعلیم یافته دي، که متخصصین دي، حرفتونو د فنونو مختلفه دي، دا باید ځانونه پوره ونه وبولو. دغه یو اصل ته رعایت ورکو، بیا به موږ ته خپلې ټولې نیمګړتیاوې هر چاته په هر قالب کې معلومیږي او د بري په لټه کې به یو. الله تبارک وتعالی دې موږ ته دا احساس راکړي چې موږ ځانونه پوره ونه وبولو. د دیني علماو په برخه کې زه یوه خبره کوم په ډېر ادب او احترام سره. خو که چېرته موږ تر پایه هغه حق ونه ویلی سو، د ادب د پردې په وجه باندې، نو بیا به لکه دا تر اوسه پورې څرنګه محروم پاتې یو، همدغسې به محروم یو. نو په ډېره بښنه سره موږ باید ځانونه په اسلام او اسلامي نظام باندې پوه کړو او دغه وس پوهه چې موږ څومره لرو دغه کافي ونه بولو او دا کافي ده هم نه. اسلام یو ژورې، عمیقې او جامعې پوهې ته ضرورت لري. پیغمبري سلوک ته ضرورت لري او د خلفای راشدینو منهج ته ضرورت لري. د موږ د تاسې په روانو دودونو او رواجونو، عنعناتو، متداولاتو باندې نه اسلامي نظام راتلی سي او نه دا د اسلامي نظام د راتلو لار ده. موږ باید د اسلامي نظام د تطبیق دپاره د خپلې زمانې، وخت او جغرافیې په لحاظ سره یو مدون قانون ولرو. موږ باید د اسلامي نظام د تطبیق دپاره د هغو په آینده کې د ذخیرې او د رجالو د جوړولو دپاره موحد واحد اسلامي نصاب ولرو. په موږ کې دا تفرق ختم وي چې دا د حجرې او د مدرسې طالب ده او دا د مکتب او د لیسې طالب ده. موږ باید په دې کې تلفیق راولو، وحدت راولو. که څه هم دا د موږ په عنعناتو کې، مروجاتو کې ډېره بعیده او سخته ناشونې خبر ده، خو موږ باید اقدام وکړو، دا کار سرته ورسوو. موږ باید د اسلامي نظام د متولیینو د چارو د څارلو او د نظارت کولو دپاره یوه مقتدره شورا ولرو. که موږ د اسلامي نظام د متولیینو د کړو د څارلو دپاره او د اسلامي نظام د رخ د برابرولو دپاره
یوه مقتدره اسلامي هدایت کوونکې شورا ونه لرو نو موږ به په خپل سرویو باندې سر یو. بیا د موږ استعداد د یزید ابن معاویه رضی الله عنه څخه زیات نه ده. د موږ استعداد له حکم ابن مروان څخه زیات نه ده. د موږ استعداد له حجاج ابن یوسف څخه زیات نه ده. نو لکه څنګه چې هغو اسلامي نظام ته ډېرې ژورې ضربې ورسولې نو بیا به موږ هم رسولی. بناءً موږ باید خپل عنعنات د شریعت تابع کړو، خپل عادتونه د شریعت تابع کړو. په لنډ طور سره د موږ د دیني حلقاتو په ذهن کې پرته ده چې که څوک د لمانځه اوداسه او زکات و پنجبنا د اسلام په مسائلو باندې پوه و نو هغه شرعي عالم ده او استاذ کل ده. او که په موږ د اسلامي نظام په څرنګوالي د هغې د چلولو په اصولو په ضوابطو نه پوهیږو دا د شرعي علم برخه نه ده. که موږ په اسلامي اقتصاد نه پوهیږو پروا نه لري دا د شرعي علم برخه نه ده. که موږ په اسلامي سیاست کې په هیڅ نه یو خبر نو دا پروا نه لري دا شرعي علم برخه نه ده. که موږ په داخلي او خارجي ډیپلوماسي باندې هیڅ نه پوهیږو دا پروا نه لري دا د اسلامي علم برخه نه ده. والعیاذ بالله. نو دا موږ اسلام ډېر کوچنی کړی ده، ډېر هم کنکلی کړی ده، در حال کې چې دا ټول د اسلامي علم او د اسلامي ژوند د اسلامي نظام برخې دي. که موږ عسکري نظام اسلامي ونه لرو، که موږ سیاسي نظام اسلامي ونه لرو، که موږ اقتصادي اسلامي نظام ونه لرو، که موږ ډیپلوماسي اسلامي ونه لرو، که موږ بهرنیو داخلي کورنی سیاست اسلامي ونه لرو، په اسلامي چوکاټو په اسلامي نصوصو کې عیار نه کړو، د هغو سره یې برابر نه کړو نو د موږ پالیسیانې به د موږ د خپلو آراو ذهنیتونو بیا د دې اوس زمانې د وخت و د عصر د خلکو د ذهنیتونو تابع او موږ به لکه څرنګه چې مروان خطا سوی و، حجاج ابن یوسف خطا و، یزید ابن معاویه خطا و، عبید الله ابن زیاد خطا و،